السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمه اوسي د قدر وړ لیدونکو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده دوی دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي اکثره دوستانو به همدا پوښتنه کولې چې مثال په د مسنجر نه کوم لیټونه چې ښکاري تاسو وینئ دلته لکه مثال د شنې اشارې یا نور عصري اشارې شوې بعضې نورو ملګرو به هم لګولې وي یا مثال همدغه لیکنې یا مثال دا رقم ته عصري اشارې همدا څنګه مثال په خپل پروفایل نه په مسنجر نه موږ لګولی شو چې بیا خلک ته ښکاري زموږ مثال چې کله یا آنلاین وو یا که آفلاین وو که آنلاین وو چې څوک مسنجر ته داخلیږي زموږ پروفایل د دوی مخې ته راځي همدغه اشارې همدغه لیټونه دوی ته بیا ښکاري نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته همدا طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې مثال دغه بیا خپل پروفایل ته د اشاره یا د لیکنې تاسو اډ کړئ نو تاسو به راشئ هر کله چې تاسو خپل مسنجر ته داخل شئ فیسبوک مسنجر ته تاسو به چې کوم یوه ملګري د اشاره یا د لیټ لګولی وي یا همدا لیکنه لګولې وي تاسو به په همدې کلیک کوئ مثال زه دلته راځم په همدې اشاره باندې کلیک کوم کله مې چې په دې باندې کلیک وکړم دلته تاسو وینئ تاسو ته بیا په همدې ځای کې دا ډول یوه سبخاره درومي دلته دا وینئ دا مثال دا ډول یو دا واټر مارک کومې نښانې چې دي دا په دې به کلیک کوئ کله مې چې په دې کلیک کړه دلته بیا تاسو ته شیر اپشن درځي تاسو په دې شیر کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ ته به همدغه اشاره اتومات ډول باند شي او که بیا غواړئ چې په دې کې تاسو کوم تغییر راولئ همدا چینج کړئ کټ مټ همدا نه غواړئ دلته بیا تاسو راشئ چې کله مو په دې ځای باندې کلیک وکړه دلته به تاسو راشي بیا همدغه کوم اشاره چې دا به کراس کوي که غواړئ چې د همدې په ځای مثال بله اشاره یا مثال بل څه تاسو بدل کړئ یا رنګ دا به کراس کوي دلته بیا لاندې راشي په همدې ګیفټ په کلیک وکړئ که تاسو لیکل کول غواړئ لکه څنګه چې هلته پروفایل نه به لیکنه له کوم څه لیکئ هغه هم دلته لیکای شئ خو زه دلته په ګیفټ باندې کلیک کړم دلته به تاسو په کات ور ولیکئ یا لایټ یا هر څه چې تاسو غواړئ زه لیکم دلته مثال سور و زه لیکم یلو لایټ یلو ښه دا به زه یلو لایټ جی ایچ ټي په همدې طریقه به تاسو لاړ شئ لږ انتظار پاتې کیږو ښه تاسو دلته ګورئ په همدې ترتیب تاسو یا مثال دغه یا بل کوم بل لیټ هغه لیټ تاسو بدلولی شئ یا ولیکئ مثال ګرین چې په کوم هغه کې دلته هغه لیټونه مخکې له مخکې ثبت شوي وي تاسو دلته ګورئ دغه بیا ګرین هغه لیټ چې کوم موږ پروفایل ته لګولی هغه هم دلته ښکاري یا نوره مثال هر ډول څه چې ولیکئ مثال هغه تاسو ته دلته راړوي نو په همدې طریقه بیا چې کله په دې کلیک وکړئ مثال په دې نه دلته به تاسو په شیر کلیک وکړئ ستاسو پروفایل ته به هغه تصویر چې دی هغه بند شي نو په همدې ترتیب به کټ مټ درومئ بیا تاسو متوجه شئ ور مثال په دې لیټ اشاره به کلیک وکړئ دلته به مثال بیا په همدې نشان کلیک وکړئ دلته په همدې واټر مارک ته کله مو چې کلیک وکړو په شیر به کلیک کړئ که بیا یې بدلوئ په کات دغه به کراس کړئ دلته ګیفټ نه کلیک وکړئ که بیا لیکل غواړئ په دې ځای کې به لیکل وکړئ لکه څه ډول لیکل تاسو ته مې ښودلي وي لکه دلته داسې وینئ همدې ځینو کسانو شعرونه یا څه ورسره لیکلي دي همدا ډول بیا په هماغه ځای کلیک وکړئ که وغواړئ تاسو چې مثال وخت یې بدل کړئ یا 24 ساعته یا د ټولو خلکو لپاره یا د ملګرو لپاره د ښکاره شي یا هم کړای شي په دې چې کله کلیک وکړئ بیا تاسو په چینج باندې کلیک وکړئ کله چې دلته راشئ زه تاسو ته وښیم ښه کله چې دلته کلیک وکړئ دلته بیا تاسو چې دلته په چینج نه کلیک وکړئ لاندې هغه وخت هم بدلولی شئ په دې ترتیب دلته پبلیک هم کړای شي ټولو ملګرو لپاره کاسټم فرینډ لپاره هم او بیا مثال یو وخت هم څومره وخت ښکاره کیږي 12 ساعته 6 ساعته 3 څلوروي ساعته نو په همدې ترتیب دا هم تغییر کولی شئ نو همدا هغه طریقه چې تاسو ته مې وښوده خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ کومه ستونزه او مشکل نه وي هدف او مقصد ته پرې رسېدلي یاست نو په همدې طریقه تاسو کړای شئ چې خپل خوښې لیټ او هر څه چې وغواړئ هغه ولګوئ خپل پروفایل او مسنجر باندې فعلا ښه وخت خدای مې سپارلی یاست